پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت بخیر. ملګرو که چیرې زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه وشي. ځینې مهمې خبرې چې له دې میچ څخه مخکې شوي دي غواړو په هغو خبرو لږ رڼا واچوو. سویلي افریقا ټیم بالران ډیر خوښ دي چې شهزاد په لوبه کې نشته. دوی ولې خوښ دي؟ تاسو به هغه زوړ میچ ته ورګرځئ چې سویلي افریقا سره د افغانستان لوبه وه. په هغه لوبه کې شهزاد په یو بالر هم رحم ونه کړ. ټول فس بالران شهزاد ټکولی وو. سویلي افریقا فس بالران وایي چې مونږ ځکه خوښ یو چې شهزاد په لوبه کې نشته. که دی وای دا به مونږ ته لویه سرخوږي وه او زمونږ خاص ټارګټ به شهزاد و. د دې بالرانو په جواب کې زمونږ افغانی ګیل حضرت الله زازي داسې ورته ویل چې که شهزاد نه وي زه خو یمه، زه به له تاسو دوړې پورته کړمه. تاسو لږ صبر وکړئ، په میدان کې به سره وګورو. حضرت الله زازي څرګنده کړه چې یو پیاوړی لوبغاړی ده او پوره باور پرې هم کېدای شي، ځکه که چیرې د تیرو لوبو ته وکتل شي زازي په هیڅ یو بالر هم رحم نه ده کړی. نو لوبه به انشاءالله ټول ګورو او د حضرت الله زازي د ځلیدو په هیله یو. او بل مهم خبر هم لرو چې امکان لري سویلي افریقا په لوبه کې زمونږ تیر لوبډلمشر اصغر افغان هم وي. که چیرې ټپ ډیر جدي نه وي نو دی به شاید په لوبه کې هم ولوبیږي. ملګرو د کرکټ بورډ راپور ته مو رابولمه. افغان اتلان به د نړیوال جام په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه سبا د افغانستان پر وخت 5 بجې د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز په ګارډیف لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغان اتلانو د بریا په تکل